د یو هوښیار ماشوم او باچا لنډه قصه. وایي چې په تېره زمانه کې یو باچا و. یوه ورځ باچا له قصر څخه د باندې راووت او د ښار په کوڅو او سړکونو یې مزل کاوه تر څو د خپل ولس له حالاتو ځان خبر وساتي. په لاره کې له یوه ځیرک او هوښیار ماشوم سره مخ شو. د هغه په زړه پورې خبرې ډېرې خوښې شوې. له همدې امله باچا وغوښتل هغه ته یوه وړوکې جایزه ورکړي، ځکه چې د هغه له زیاتې هوښیارتیا او ځیرکتیا څخه متاثره شوی و. نو له خپل جیب څخه یې د سرو زرو دینار راوایست او ماشوم ته یې وړاندې کړ. ماشوم د دینار له اخیستلو ډډه وکړه. باچا ته یې مخ کړ او ویې ویل: باچا صاحب، که زه له تا څخه دا دینار واخلم او کور ته یې له ځان سره یوسم، مور به مې ګمان وکړي چې غلا کړی مې دی، نو ځکه یې نه اخلم. باچا د دې خبرې په اورېدلو سره حیران شو، هک پک ودرېدو. ماشوم ته یې وویل: مور ته دې ووایې چې دا خپله باچا راته ډالۍ راکړی. ماشوم وویل: باچا صاحب، مور مې له ما سره دا خبره په هیڅ صورت نشي منلی، هغه ځکه چې مور به مې راته ووایي: زویه، باچا هیڅکله هیڅ چاته هم دومره کمې روپۍ نه ورکوي، نو تا ته یې څنګه یو دینار ډالۍ کړی. د دې خبرې په اورېدلو سره باچا وخندل او ماشوم ته یې د دینارو یوه غټه خلطه ډالۍ کړه. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، د ماشوم روزنه او پالنه د کورنۍ ځانګړې دنده ده. که چېرته د کورنۍ غړي د خپلو ماشومانو روزنې ته پاملرنه وکړي، ماشومان به یې هوښیار، ځیرک او پوه وي. راتلونکی به یې روښانه او ژوند به یې له خوښیو او بریالیتوبونو ډک وي. راتلونکی به یې روښانه او ژوند به یې له خوښیو او بریالیتوبونو ډک وي.